عام طور پر لته سم دغلا کیږي هغه وایي چې کله موږ ان پی ته ووټ ورکړی د ان پی په فدریشن کې وفا کې چې دا هغه عام طور پر له مسلم لیگ نون سره وي یعنی پیپلز پارټي سره وي نو هغه زموږ شګل کچیر موږ د ان پی ته ورکوم خو زموږ شګل د مسلم لیگ نون لپاره جوړ دي یا د پیپلز پارټي لپاره جوړ دي کچیر موږ وګورو د نږدې وخت کې د پی ډی ایم تاسو حصہ واسطه بات کې بیا دغه سوستو نو چې د پی ډی ایم جلسې کې هم د پښتون راتلو د جلسې د نواز شریف د رهایی لپاره د نواز شریف د دغه لپاره د ګرد احتجاجم کو پروټیسټم کو تاسو مولانا صاحب هم سره ولو پښتانه بیا هم استعمال دي نو هغه وی چې دلته موږ منډډ ورکړی د پښتون قوم ته د مشکل احساس کوي او چې د دوی بلاره موږ بیا دوی هغه شلګي دا کوم دغه دی خبره د پی ډی ایم چې کوم دی هغه موږ صرف د عمران د کوزولو د حدا پورې چې کوم دی موږ پی ډی ایم سره وو بل موږ نون سره نه یو موږ اوسم تاسو په سېنات کې د ایم ایل ولی خان سپیچ چې کوم دی هغه تاسو وګورئ بل تاسو خبرو کا چې موږ اقتدار کې راشي د پیپلز پارټي سره موږ کړی دی خو د هغې موږ نن د خیبر پختونخوا موږ په فخر باندې دا خبره کوو موږ هغې نوم را کړی دی موږ 18وی آئینی ترمیم را کړی دی موږ نور هم ډېر کوم دی کارونه کوي او موږ په دې هغې کې نه یو چې موږ یوازې حکومت جوړ کړو نه په مرکز کې جوړولی شي نه په خیبر پختونخوا کې جوړولی شي دا خو زما خیال دی چې دا خو یا خو داسې تاسو مینډیټ موږ ته راکړي چې هغه بالکل تاسو چې کوم دی موږ د پیپلز پارټي سره اتحاد سره موږ حکومت جوړ کړو کوم درکې 2008 الیکشن کې ته 13 الیکشن وته ته کوم منډیټ درکې څه نو هغه شو هغه منډیټ تاسو ډنه کې ډیلیور نه ما موږ چې کوم هغه کې ډیلیور کړی دی دیکھا هغه موږ د وخت کې هغه وخت کې موږ سونه یونیورسيټي جوړ کړې وي ایجوکیشن باندې بیا دهشتګردۍ خلاف چې موږ کوم جنگ کړی دی نن موږ هغه 2008 نواله 2013 پورې موږ چې کوم قربانې دي سوال له سو خلک موږ شهید شوي دي ځکه د میا افتخار یوزوی هغه شهید شوی دی او بلور شهید شوی دی او بیا چې کوم دی بشیر بلور شو بیا خو ورسره زه دا وایم چې په بلوچستان کې زموږ د اصغر خان چکزي خاندان چې کوم دی څونه خلک شهیدان شوي دي په کراچۍ کې زموږ څونه خلک شهیدان شوي دي دا خو لکه موږ خو د شهیدانو جماعت دی او لکه دا موږ هغه وخت کې لکه موږ دې ته نوې ولاده نن به موږ دلته هغه کې موږ دا پروګرامونه نه کوله دا قرباني د عوامي نشر پارټي دا چې نن په پنجاب په پاکستان کې امن دی دې کې زموږ وینا چې کوم دا هغه شامل سر د سوال دا دی بیا هغه سوال دی د قرباني باوجود زوال ولې دی د ان پی بالکل زوال نه دی بل زوال تاسو زوال اقتدار موږ زوال اقتدار نه وایو اقتدار خدا خو د هغه د کوم دی دا خو تاسو پته چې څوک غواړي هغه راولي خو هغه چاته پټه خبره نشته موږ شکر الحمدلله د موږ هغه شانت سیستم دی او هغه د اوس تاسو بای الیکشن کې موږ د نثار باز په شانت موږ هغه ګټلې دی بلوچستان نه موږ سیټونو اوس بیا ګټلې دی دا څه اس نشته دا زوال صرف هغه خلکو د ښکاری چې کوم د اقتدار په مزو کې ګرځي موږ د اقتدار نه موږ د بادشاہ خان د ولی خان چې کوم د فالوورز یو موږ په عوام کې خوشاله یو سر نو تاسو خبر وکړه چې اقتدار به سیکل تاول د چې څوک زو غواړي هغه راولي همیشه ان پی لیډرشپ ورا لداسې دی د اسټابلیشمنت کریټیسایز کوي د جرنالانو مناخي چې تاسو له سیاست لري ستاسو د سیب بل سیټ ته بیا مو شو ګورو بیا حالت پر اسلام آباد کې یو بل ځای هغه سره میټنګونه وي هغه سره ګیدرینګ کې ناست وي یا هغه سره په ډینرز باندې وي نو نه دا خو د سټیټ دی او بیا چې کوم دی لکه موږ د خپل هغه چې کوم دی لکه دا خو کېدی نشي یو موږ پښتنو یو ثقافت دی یو روایت دی یو تاریخ دی چې تاسو ستاسو ناست دی چا سره ملاقات چې کوم دی دا شان دي خبرې دا خو موږ ته زیب نه راکوي چې موږ چا سره لکه زه پوه شم ستاسو کوم ته اشاره ده پوه شم ملاقات کول چا سره یا چا سره کې ناست دا خو مګر زه خو هم د پښتنو چې کوم دی او شان دی او تاسو ته وګورئ ته پکای ته لاړ شي خپل موقف هلته بیان کا لکه خپل موقف چې کوم دی ته بیان کړتا دا خو هیڅ غنښ کوم دی کنه سر مخبر ته خبر را لته ور چې اسټابلیشمنت څنګه غواړي څنګه وسو راځي ایمل ولي خبره به موږ وکړه بلوچستان سېنیټر جوړ سره جی په بلوچستان کې تاسو درې سیټ دي جی اورا الته سېنیټر د جوړولو لپاره 7 اوټ پکار دي جی نو ایمل ولي څنګه جوړ سو تاسو غواړي چې طاقتور الکی غواړي چې موږ مخته نه کړیلا لیکن له باوجود چې هغه سیرسته سولر رکاوټ کی جوړ هم وي پکې کې تاسو راوسته هم نه لاغه باوجود ایمل ولی بلوچستان از سېنیټر څنګه منتخب کړ ډېر خپل خبره کو دا تاسو صرف ایمل خاري د پی ټی آی سونه د پنجاب خلک چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا نه سېنیټرز جوړ شوي دي بل کمپریزن ما تاسو مخکې وی چې زه د ماچ کم تعلق دی هغه نېشنل پارټي سره دی
هغه بلوچستان دی هغه سند دی هغه پنجاب دی ارزه کې مونږ چې کم دی هغه بل تاسو خبرو کې د درې ووټونو د مونږ د پیپلز پارټي سره اتحاد کړو مونږ غیله مونږ خپل درې ووټونو مونږ غیله ور کړو نو دا خو لکه یو هغه دی لکه دا خو داسې نه چې په درې ووټ باندې سیټر شي لکه دا خو مونږ لکه مونږ غیله فیور کړو پیپلز پارټي سره هغه مونږ سره فیور وکړو دې کې خو ما خل هیڅ هغه نشته سر نو خاطر لیدرشپ هم تاسو اصغر خان په تور ورته د لیدرشپ ست دغه علاقې سړیان سره نور تاسو نور الته ګراس روټ ورکرز تا حق خدا وای چې هغه ته دا کړو کړ سوې وکه چیرې تاسو له پیپلز پارټي سره به هم اتحاد کولای لیکن عمل ولی بخپل باقاعده لکه پکې زرات له بلوچستان منتخب کېدل تاسو کم نظر باندې ګورئ نه بالکل پکار دا خو لکه چې کوم आवाज د عمل ولی خان دی هغه د اصغر خان خو نه دی هغه د محبت کاکا خونه دی یا د هغه خونه دا څه ډیفرنس دی لکه یو لیډر یو لکه نن شکم الله د ولی خان د خان د چې کوم نمائندګي چې کوم دی عمل پس کم انداز کې په اسمبلی کې کوي هغه ته اصغر هغه نه سکوي کوئی شي هغه کولی شي تاسو داسې خبره مکو زما د ما اصغرم ما لپاره دونه غده نور ما سره ټول ماشاءالله غده یا خو لیډر خو یو د پارټي هغه پارټي دا غونډه کړې ده او هغه زیات چې کوم دی وخت خلکو ته تکلیف هم داده چې کوم د عمل आवाज دی او چې کوم هغه خو چا سوچ هم نو کړی چې عمل خان په سېنټ رضی او داسې आवाज وکړي او ټول ملک دی وخت چې کوم دی د عوامي نشه پارټي چې کوم دی هغه د ځمکې نه هغه اسمان ته رسول سر بالکل تاسو د 18 ترمیم کریډټ هم خاص دی او پیپلز پارټي سره همیشه تاسو مشتي خبره کواز چې مش پیپلز پارټي سره په دې خبره اتحادی چې هغه مشت 18 ترمیم مش سات راکې د خیبر پښتونخوا ته د خپل نوم راکړي مطلب مش په دی وجو خو خبره دراله چې دا پیپلز پارټي تاسو منتخب کاسته سېنات ته راوځي او نن تاسو هم دا ویناستئ چې 18 ترمیم زدي هغه رول بیک کیشي هغه کم یو دغه چې هغه اوس ختمیږي 26 او 27 یعنی ترمیم لروزخه چې هغه ډیر کمزوري سو نو پاګه کې خدای ایمل ولی چې کوم هغه خود حکومت سات ورکړو په 26 27 کې دواړه ووټ کاست کړي بل ما دا و دا بل چې کوم دا کوم ځای پېښ شو بل کوم ځای پېښ شو کومه اسمبلی کې پېښ شو ها ټیک موږ کومه اسمبلی سیټ شته نه نشته زموږ سره سیټ نشته نو موږ څنګه دغه حمایت وکړو خو سېنات کې سېنات کې موږ نشته موږ نه سپورټ کړی موږ بالکل د دې بل مخالفت ور میکای نه موږ نه ورکړی حمایت کې ورکړی نه موږ مین خود بالکل قومي اسمبلی موږ ممبر نشته موږ بل خبر دا 18 ترمیم لپاره موږ د مشرانو قرباني دي او ان شاء الله د دې لپاره وسدا سي आवाज دي ابو چته 18 ترمیم کم یو 18 ترمیم هغه کې سره اختیارات ګرځو واخل نه دا اوس الحمدلله صوبایي خود مختاری چې کوم دی موږ من هغه لپاره اول چت کړو صوبایي خود مختاری په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی د صوبې کوم حقوق چې کوم دی هغه صوبې ته ملاويږي بلکې زموږ په وخت کې په کرک کې چې کوم دی یو ځای ګیس روته هوا حکومت کې موږ هغه وخت ریالټي چې کوم دا هغه مقامي خلکو له کړي هوا نو دا خو صوبې بیا د موږ تماکو په مد کې اربونو روپے هغه ټیکس کوم دا مرکز ته هغه به بل مرګ دا حکومت داسې راغله دي چې هغه بالکل ډیلیور نه کړي او نن ملک چې صوبه چې کوم دا هغه یو ډیفالت ده نو تاسو پوزیشن واضح هو سم نسو چې تاسو په اپوزیشن کې استه کپا حکومت کې استه مونږ خپل اهمیت لرو اهمیت خپل خپل ځای دی مونږ خپل هغه باندې چې کله مونږ ته تاسو اسمبلی کې اسې سېنات کې تاسو درې سېناتران سره درې ووټ لراسته جی دا تاسو درې ووټونه دا همیشه د حکومت په دغه کې کاست کیږي ایمل ولی خان خپل پریس کانفرنس وکړ وزیر اعظم سره ملاقات وکړ او ته چې هغه ما سره دا وعده وکړه چې د خیبر به ختم کو خالق پختونخوا لیکن هغه هم نسوه دو ووټ ورکړل ظاهر خبره ده چې مت علماء اسلام هم کې ورکړو اپوزیشن کې ولو نورم اپوزیشن کې 27 ممبرانو هغه ورکړل خو بیا بعد کې تاسو دا وې کواسته چې دا 26 27 دي دا خو د 18 ترمیم هغه درو ختم کوي اول ته تاسو ووټن کاست کړی وي نه دا سي هغه نشي دا خو بل خبر دا ملک ته کتغواړي سټیټ ته کتغواړي کوم حالات څنګه دي هغه ته کتغواړي او بیا چې کوم په دې وخت ملک کې کوم فتنه ده هغه فتنه د ختمولو لپاره موږ سنس کردار ادا کول پکار دي د فتنه لپاره اگر عین ختم سو لکه عین خدا تاسو تخکاری کنه لکه تاسو ما تخکاری داسې چې لکه پیټګي سره تاسو نه موږ دا عوام یو خبر ده چې موږ چې کوم دي کنه لکه د ملک خیر خوایو پوښي هغه موږ د خو منډیټ عوام راکړی وي پوښي موږ په ګورنمنت کې موږ وې په بدبختی دا چې موږ په
قومي اسمبلی کې یو سیټم نشته مین خو د قومي اسمبلی ده د قومي اسمبلی ورته بل پاس کړي بیا به سېنات ته ځي کنه خو موږ د ملک چې کوم دی هغه داسې هغه نه غواړو چې کوم لکه داسې ترمیم راغلی دی موږ د ملک د خیر لپاره موږ حمایت کړی نه موږ د خیر لپاره چې د ان پی لپاره یو بل داسې اپوننت پکې پکې کوم پیدا سولو چې د پی ټی ایم په نامه رالو هغه د پښتنو د حقوق خبره وکړه هغه بالکل هغه بیانیه لکه چې کومه د ان پی ولا بلکې هغه بدای شول بس موږ یو بیانیه ده نو تاسو څنګه غواړئ چې تاسو ووټ بینګ لغزه څه متاثر سود د پی ټی ایم پر اتک سره دغه پی ټی ایم خپل یو غلري پی ټی ایم ولې یو سیاسي جماعت خو هغه د وخت کې نه دی او د سیاسي جماعت یو خپل اهمیت ټیک دا چې کوم د نو دغه کوم کسان هغه بیل شو خپل سیاسي جماعت جوړ کړي دي او پی ټی ایم ته موږ دا وایو چې هغه د سیاست تر میدان ته شي بل د ووټ یو خپل اهمیت لري ووټ چې کوم نه خو دونه اسه خو زبر دلته په لاهور کې چې کوم دي خلک براغون کما غبا کما او چې کله ووټ غراشي هغه وخت باغ خبرې نه یا او په کار دا دی چې موږ زره خبره د ووټ تاسو ته درکول کوي ولې هغه خبره د کومپرستی کې همیشه چې د کومپرستی سو هغه په دغه کې نسته میدان کې نسته د ووټ په میدان کې نو دا ووټ خو بتالو درتلی اوس لګه اسه ګورو زموږ د وخت کې د پی ټی ایم کوم مشران دي هغه کم دي کم حالات دی وخت کې جوړ دیا په کار دا چې هغه میدان تراشي کوي خوش د ملک داسې کم حالات دي هغه کې موږ د ودرېږي په دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی هغه او دې وخت خو سایډ لاین دی هغه خو بین دی پی ټی ایم بین سوي دی نه پی ټی ایم بین دی خو لکه بیا هغه لپاره خپل لکه دا خو نه چې ته بین کې په تلار چې ګوت ننو ځکم دی کنه لکه خپل هغه د आवाज خو به هغه کنه چې بین د بیا تاسو بلې په باندې ذکر کوي هغه بیا ذکر مګه کې دي چې بین دا کې دي چې ووټ موږ لرا کیه خو چې دغه لازمي ووټ خو چار ورکول دي کنه نو مغه موږ به سم موقف خو څه نرم دی لیکن موږ کله ایمل ولی په دې باره کې او ایمل ولی پی ټی ایم بالکل کرټیسایز کوي او د مشر د حقوق یو تنظیم غړي نه او دی هغه به قسم لږ نمونه ورتاخي چې تاسو د سیاست هغه مشر دی هغه چې کوم هغه خپل غلري یا پوښي مونږ داسې خبره چې کوم دی هغه مشر دی هغه سوي هغه ټیک وي مونږ دا هغه نه کوو سر بیسیکلی دا یو شی ډېر غټ ډیفرنس روان دی ان پی کې چې ایمل ولی دا هغه بیانیه همیشه د پارټي له دانو لیډرشپ بدل دانو لیډرشپ تاسو د پی ټی ایم سره همدردي لري پرجنل توګه باندې په بلوچستان کې دی په خیبر پښتونخوا کې دي تاسو د ډیر لیډرانو ونه خو چې هغه د جلسو کې شرکت کوي دغه پاکي بیان ورکي ایمل ولی دا اپوزیټ دی هغه د ایگزیسټنس منلو ته تیار نه دی ایمل ولی زموږ لیډر دی ایمل ولی پکار خدای زموږ ایمل ولی فالو کوه او بل دا څه ده چې موږ د صوبې مناسبت تم ګورو کنه چې پکړه صوبه کې اوس یو داسې ګیدرینګ دی هغه د ټولو جماعتونو هغه دی موږ خپل ته نمائندګي لازمي کو اے پی سی دا التبا موږ او ایمل ولی چې کوم आवाज دی هغه یو توانا आवाज دی توانا आवाज خو دی لیکن خو چلو دا خبره به دا کو ایس ام پی ټی ایم باندې دا ټیم غډیر خبرې نه دي خو دومره خبره دا کوم 2008 سے 2013 الیکشن باندې راځم تاسو ته عوام منډیټ درکړ تاسو سلیکټ کاستي دا خبره خو بالکل هر څوک به تسلیموي چې تاسو ته ډیر سخت مشکلات او دهشتګردي په پیک پوینټ باندې ولا تاسو لیډرشپ شهیدان سولو ډیر قرباني ورکړي لیکن په دې قربانۍ کې په تاسو باندې د کرپشن ډیر غټ الزامات لګیدل تاسو مې سکریټریان مې مشیران د اس ام اس په نامه چا د کور د سونا راوتلې څوک د چش په نامه ډیر مشهور کہانی نه د کرپشن په اړه کې ډیر جوړ شوی لکه شکر الحمدلله موږ نه خو تختیدلی ٹھیک شه دا یو پروپاګاندا وا ا پروپاګاندا تاسو په خپلو کاته چې دا اسفنیات چې کوم په ملیشیا کې دا دي پاغه دا دي هغه لکه هغه دا خبره کړې وا چې ما د یو ځکه چې د جائیداد شو کی ما د خپل د پلان نیکه جائیداد چې کوم دی هغه ما خرڅ کړی دی او ما سیاست کړی دی خو بل چې کوم الزام لګي هغه ما ته هغه کوي چې د خلکو هغه دي اساسي کم ځای نن په لکه پی ټی آی خیبر پختونخوا کې په مانسیرا ابټاباد بیلټ کې یو ټیکدار نه اربونو روپے وروته بیا زه د ملم جبا ذکر وکم زه د کم ځای کې چې کم دی الته کرپشن هغه دی دا مونږ خو بالکل مونږ خو داسې خلک یو چې مونږ د خدای خدمتګار خلک یو مونږ خو د باچا خان نظریه د مونږ چې کم دی مونږ خو سوچ نشو کولی داسې الزام هو ته بار څه باندې لګولی شي
دا خو یو الزام هدف و دا هیڅ څه نشته د کرپشن ته سده خبره ته تیار نه یاست. نن موږ په نیب کې وو، نن به موږ په عدالت کې وو، نن موږ په کم لیډرشپ باندې اف آی آر شوی. نو خو خبره دلته دا کېږي چې کم وخت تاسو له کوتو سره تعلقات برابر هغه سړی د نیب د عدالت د کټېرې ز ډیر بهر وي، چې کم ټیم معاملات لغه سره خراب کی هغه سړی د عدالت او د نیب په کټېرې کې وي. نه موږ خو د 13-14 سال نه چې په خیبر پختونخوا حکومت ته موږ دغه حمایت یو، موږ دغه مخالف یو. پی ټی آی حکومت او موږ باندې چې کرپشن هغه ثابت کړی دی. طاقتور حلقې خو نور دي څوک سي عدالت ته پیښ وي نه راوستي چا عمران چا راوستو، عمران راوستو مغیو کنه وشه چې هغه راوستي چې موږ سره تکول نو په موږ باندې الزامات موږ باندې اف آی آر بشي موږ جیلونو کو وشه موږ